کږه وږه شي خپه په چل څه په ورو ورو لګوي. کږه وږه شي خپه په چل څه په ورو ورو لګوي او درند کې ولاړه د وړو سره چندرو لګوي. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مې ومنو. رفعت افریدا یم د ادبزار د پاڼې نه په دې هیله په دې امید سره چې د ژوند نه بې خوندونه او مزې اخلو ملګرو نن غلي یو بوړی بار کمبر لا چېرته چې د مونږ ګران او محترم ملګری درویش افریدی صاحب ژوند کوي. د دغه نه به د ژوند او د ادب په اړه تپوسونه هم کوو، خو د ټول نه مخکې د ادبزار په پاڼه کې درویش افریدي صاحب له هرکلی. ډېره مننه رفعت صاحب، د تاسو پاڼې مننه چې تاسو راغلو ملګري وایي موږ سره مرسته وکړو، د موږ اواز وایي موږ پېژنګلو خلکو له رسوو. شکریه. ډېره زیاته مننه، د تاسو هم مننه کوو چې دومره وخت مو موږ له وخت کلو. درویش افریدی صاحب هسې خو بلا ملګري پېژني، خو داسې ملګري وي چې د تاسو د شخصیت سره بیا اشنا نه وي، نو ملګرو سره خپله لنډه شان پېژنګلو وکړه. ما نوم درویش افریدی په کال 1994 کې د ګلاب شیر افریدي کره په کمبرخیل بر کمبرخیل کجورې باړه خیبر ایجنسۍ کې پیدا شوی یم. په کام کمبرخیل ونګړی نظر بخیل یم. بس دومره ما ذاتي پېژنګلو. ډېره زیاته مننه، ډېر مختصر انداز ته تاسو خپل تعارف پېژنګلو وکړه، نو ډېره مننه. درویش افریدی صاحب د مونږ د مرکې د روایاتو مطابق د مونږ سره یو کلام شریک کړه چې ملګري هم ترې خوند واخلي مونږ هم ترې خوند. جی بالکل رفعت صاحب، یو غزل به طرز کم مطلع ده چې د عشق په رنځور د زما زړه، چې د عشق په رنځور د زما زړه رغېدی نشي ناسور د زما زړه. او چې مې تل په ګډو وډو لارو بیایي، چې مې تل په ګډو وډو لارو بیایي او دا زما لکه تربور د زما زړه. او کوړیا مې در بخلی دلبره، کوړیا مې در بخلی دلبره او بیا هم تا ته نامنظور د زما زړه. اوس د دې حصار نه چرې وتی نشي، اوس د دې حصار نه چرې وتی نشي او ستا په زلفو کې محصور د زما زړه. او د نفرت پکې ځایږي نظره هم، د نفرت پکې ځایږي نظره هم د الفت نه پور مامور د زما زړه. او دی دا ستا د عشق جلوې پرې لګېدلې، دی دا ستا د عشق جلوې پرې لګېدلې تور په شان د کوهي تور د زما زړه. او یارولې دا ستا کونترو سترګو، یارولې دا ستا کونترو سترګو ما خو وې چې که باتور د زما زړه. او بیا هم بچ نشو دا ستا د نښانې نه، بیا هم بچ نشو دا ستا د نښانې نه او په سینه کې که مستور د زما زړه. او هیڅ په خپل توان و طاقت ودرېدی نشي، هیڅ په خپل توان و طاقت ودرېدی نشي او خور په تا لکه انګور دی زما زړه. او لیونی درویش د نفس د لاسه خوار یم، لیونی درویش د نفس د لاسه خوار یم بې ګناه او بې قصور د زما زړه. واه، ډېره لا ډېر ښه کلام، یقینا چې اړخیز غزل و، ملګرو به هم ترې خوند اخیستی. درویش صاحب یوه پوښتنه لرو، بلکې دوې پوښتنې لرو چې د تاسو کتاب چاپ دی یا نه چاپ او د کومو ادبي غونډو سره مستقل پاتې کیږي؟ نو جی د ما دوه د نظم کتابونه چاپ دي. یو دی د بیدیا چغې چې دا ما ډېر په زلمیتوب دور کې چاپ کړی دی، د ما د هلکتوب د دور شاعري ده. دا تقریبا په کال 2000 عیسوي کې چاپ شوی. بیا په 2015 عیسوي کې تقریبا ما درنې سټي یو کتاب راغونډ کړی دی چې هغه په جدران منتظر افریدي صاحب او غازي خان فخر خیبر صاحب چې چا څه مقالې لیکلې وې یا نظمونه یې لیکلي وو په دغو دوو شخصیاتو چې پاکې ډېرو سترو سترو شخصیاتو لیکونه یې لکه حمزه بابا، مراد شنواری او عبدالرحمن لوګی صاحب، پروفیسر ډاکټر راجوالي شاه خټک صاحب، حبیب الله رفیع صاحب او همداسې نور د علاقې چې کم مشران وو
د هغو لیکونه هم دي پکې هغه ما ترتیب کړی درنې سټې په نوم چاپ دی ما دویم د شاعري مجموعه سوز و ګداز دی چې دا مې په کال 2010 عیسوي کې چاپ کړی دی د هغې نه علاوه مو اوس یو ټوله شاعري راغونډه کړې ده چې پاکې غزلې هم دي نظمونه هم دي چاربیت هم دي سندرې هم دي همداسې د ادب ټول اصناف دي تقریبا 800 صفحې یو کتاب ما ترتیب کړی که ژوند را سره وفا وکړه انشاءالله په ژوند به چاپ کوم یعنې دا به ما کلیات وي د ما تعلق خو بنیادی توګه د خیرخوا پښتو ادبي جرګې سره کله چې موږ بیخي زلمي وو بلکې د هلکتوب او د وړکتوب د عمر وو په هغه دور کې د ریاض اپریدي سره په شمول موږ په باړه کې د خیرخوا پښتو ادبي جرګې بنیاد کېښود هغه وخت کې باړه کې نورې کومې داسې جرګې نه وې چې موږ هلته ناست وای مشاعرې هم کړې وای مشران یو څو شاعران وو لکه جګر اپریدی صاحب جدران منتظر صاحب او کندهار اپریدی صاحب نظیر انتظار صاحب د دې نه علاوه نور داسې شاعران نه وو خیالمند صاحب وو نو دغه جرګې بیا 13-14 کالو کې چې کوم خدمات ترسره کړي 11 کتابونه چاپ کړي دي دا نه علاوه د مختلفو شاعرانو او مشرانو په درناوي کې غونډې کړي د خدماتو په اعتراف کې دستورې کړي د مړو شاعرانو په یاد کې دستورې کړي دغه جرګې زه د کال 1996 نه تر اوسه پورې مسلسل مشر سکاتر ټاکلی شوی یم د هغې نه علاوه زه د خیبر ادبي جرګې غړی یم د هغو سره ناسته پاسته کوم د حمزه ادبي جرګې سره یې کوم جمرود ادبي لیکوال دی موږ داسې لکه خپل کور همدې نه علاوه پېښور کې په مختلفو ځایونو کې غونډې کېږي د اکادمي ادبیاتو غونډه چې وي نو موږ پکې شمولیت کوو د هغې نه علاوه د رحمان بابا کلیزې نه خو د حمزه بابا کلیزه خیبر اپریدي کلیزه دې کې موږ باقاعده شمولیت کوو او هر چا چې دعوت را لګلی نو موږ ډېر قانون ته دې انشاءالله ورسو ډیره ښه خبره رو چې دومره زیاتو ادبي غونډو سره تعلق سوتی نو درویش افریدی صاحب ملګري به نور هم په تامه وي د ملګرو سره یو بل کلام هم شریکه چې ملګري ترې مستفید شي غزل د هغه بیت عرض کړم یې چې اوس هماغه رومالونه آینې را سره شته واړه نښې ګلې ستا د یارانې را سره شته او بې له تا نه مزه نشته د دنیا په یو نعمت کې بې له تا نه مزه نشته د دنیا په یو نعمت کې که بهار دی او د میو پیمانې را سره شته او زه هم نشم ټیټولی د خپل پلار نکش سمله مې زه هم نشم ټیټولی د خپل پلار نکش شمله مې او احساس ستا د عزت هم پښتنې را سره شته واده وکړې بیا را نشي هېڅ احساس در سره نه وي او زړه کې دا وایي چې خیر دی بهانې را سره شته او نه ظاهره باندې شیخ یم نه ریا سره مې لګي نه ظاهره باندې شیخ یم نه ریا سره مې لګي او نه په لاس کې مې تسبیح دانې دانې را سره شته او حقیقت بیانومه په پرده کې د مجاز حقیقت بیانومه په پرده کې د مجاز او د رښتیاو نه دي ډکې افسانې را سره شته او آخري مقطع ده چې لیونی درویش چې ګورم ذخیره د خپل اشعارو لیونی درویش چې ګورم ذخیره د خپل اشعارو او زړه کې دا وایم که ډکې خزانې را سره شته واه ډیره لا ډېر ښه کلام یقینا چې ملګرو به خوند اخیستی ځکه چې روماني شاعري وه ملګري روماني شاعري ډېره زیاته خوښوي درویش افریدی صاحب یو بله پوښتنه لرو چې کومو موسیقارانو تاسو له په موسیقۍ کې کلام ویلی رای یا نه یې ویلی نو موږ سره خپل نظر صاحب تر کومه حده پورې چې موسیقي تعلق دی نو موسیقي خو یقینا چې د شاعرۍ لپاره موسیقي هم ضروري وي د هغې د ابلاغ او رسېدو یوه ذریعه ده
خو موسیقاران عموما نن سبا موږ په معاشره کې داسې دي چې هغه د غریب سړي کلام ډېر په مشکله سره ویایي او زیات طور داسې خلکو کلامونه یې ویلي دي چې هغو پیسې ورکړي وي او زه خو یو غریب شاعر یم بیا هم چې موږ کوم علاقایي موسیقاران وو لکه وزیر خان استاد چې و یا محبت استاد و یا حنیف و نو دغو وخت په وخت د ما غزلې ویلي لکه وزیر خان استاد دا غزل خو به تاسو هم اورېدلی وي چې زه به ته یو څو شعرونه پکې عرض کړم یې چې کږه وږه شي خپه په چل څه په رو رو لګوي کږه وږه شي پښه په چل څه په رو رو لګوي او درند کې ولاړه د وړو سره چندرو لګوي او راته جوړ بیا نوې تحفه د محبت را لیږي په آینه پورې ګلونه د مارو لګوي زه به د هغې سره څرنګه سیالي وکړمه زه به د هغې سره څرنګه سیالي وکړمه زما په شان خلک په خپلو مزدورو لګوي او چې عاشقي ونه کړئ وګورئ د عشق د لاسه شو لیونی درویش چکرې په میرو لګوي همدغه شان حنیف او د صدام په آواز دا غزل ملګریو ډېر خوښ کړی چې بیا مسته بلبله د خیبر په لار او راغله له کابله د خیبر په لار او ګوري دی چې خوشو ګړنګونو کې ورک شتې چارګله د خیبر په لار او زړه مې شو سلوی د تاترې تر څنګ لنډ مشې مزله د خیبر په لار او ما به چې لیدله په خوبونو کې نن مې ولیدله د خیبر په لار و زړه د لیوني درویش یې یوړلو کډه تېرېدله د خیبر په لار همدغه شانې نور څه شعرونه اشعار غزلې ویلې شوي درویش افریدی صاحب په اخري کې ټول ولس او ټول پښتون نه څه کوټلی پیغام میر کړه چې په دا باندې دا قوم اعمالو کې او مخکې پرمختګ وکړي نو بس د شاعر پیغام خو د امن او د محبت پیغام وي چې په دې باندې د قومونه ودانیږي په دې سره ترقي راسي او د امن او د محبت نه او د علم او د تعلیم نه بغیر قومونه ترقي نشي کولی او د اتفاق او اتحاد نه بغیر قومونه نو دا اوصاف پښتنو له پکار دي چې په ځان کې پیدا کړي نو یقینا چې پښتون قام د نړۍ په سطحه تر ټولو نه طاقتور او عظیم قام دی